أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان أو كچري أسكو مونغا پو يو إنسان باندي منا دخپل جانبنا رحمت ثم نزعناها منه بیا مونغا واپس واخلو ده هغنا إنه ليئوس كفور نبشك شي هغا نا امیدا او نا شکر ولئن أذقناه او كچري أسكو مونغا پد باندي نعماء آرام نعمتنا بعد ضراء پس د تکلیفنا مسته چې د ترسیدلی وی ليقولن نخامخ ابوید ذهب السيئات لعل التکلیفنا عني زمانا انه لفرح فخور بشک دی پدغه وخت کې خامخ خوشاله او فخر کوونکی وی الا الذين صبروا مگر هغه کسان چې صبر وکي وعمل الصالحات او نیک عملونه وکي اولئک دغه خلق لهم اشتدد دوی د پاره مغفرة بخنا واجر کبیر او اجر لوی فلعلک نو شاید چې تو تارکون پر خودن کی بعد ما یوحى الیک بعض د هغه سیز چې وحی کول شي تا ته وضائق او تنگیږي به په هغه سره صدرک سینستا ان یقولوا دا چې اوای دوی لولا انزل عليه ولی نازل نکړې شو په د باندې کنز خزانه او جاء معه یا ولی را نغلو د سره ملک فرشتہ انما خبر داده بلندا انت نذير تيرون کی والله على كل شيء او الله تبارك وتعالى په هر سیز باندې وکیل نگهبان دی ام یقولون افتراه او یادی داوی افتراه چې د ځانه جوړ کړی دی دا قران قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم فاتوا بعشر سور مثله راوړی تاسو لسورتنا په مثل د دې مفتریات د ځان جوړ کړی شوی ودعوا او راوبلی من استطعتم سمرت استاسو استطاعت وی من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی فإن لم يستجيبوا بس کچرت دوی جواب در نکړو لکم تاسو ته تاسو د خبر دوی او نه منل شو فعلمون پس په شی انما انزلات بشک دغه خو نازل کړي شوی دی به علم الله په علم د الله سره والله اله او دا چې نشته د لایق د عبادت الا هو سوا د هغه فهل انتم مسلمون آیا ی تاسو مسلمانان من کان یریدو هغه څوک چې غواړي الحیات الدنیا ژوند د دنیا وزینتها او د دې زینت نوفي الیهم نو پورا ورکو مونږ دوی ته اعمالهم بدل د عملونو فيها پدې کې وهم فيها او دوی ته پدې دنیا کې لا يبخسون کمی بنشي ورکول اولئک الذين دغ خلق هغه کسان دي ليس لهم چې نبوي د دې لپاره فی الاخرته په اخرت کې الا النار مگر اور وحبط او زایشو ما صنعوا فيها هغه چې دوی کړیو پدې کې وباطل او باطل دي ما كانوا يعملون هغه چې دوی کوم عملونه کول افمن كان آیا هغه څوک چې وی على بينه واضح دلیل باندې من ربه د خپل رب د طرفنا ويتلوه او لولدلرا شاهد منه یو گواه د هغه د طرفنا ومن قبله او د دین وړاندې کتاب موسی کتاب د موسی علیه السلام امامن چې پیشوا دی ورحمتن او رحمت دی اولئک دغه خلق یؤمنون به دی ایمان لري په د قران باندې ومن یکفر به او څوک چې انکار کوي په دې سره من الاحزاب د ډلونه فالنار موعده نو پس اور زید وعده دی دی فلا تکو پس مکه غتو فی مریه منه پشک د دینا انه الحق بشک دا کلام حق دی من ربک د جانب د ربستانا ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر د خلقنا دوی یقین نکوي دوی ایمان نه وروړي ومن اظلم او سوق د ډیر ظالم ممن د هغه چانا افترا علی الله چې تړي دی په الله تبارک وتعالى باندې کذبا درو اولئک دغه خلق يعرضون پیش کولی بشي دوی على ربهم د خپل رب وړاندې ويقول الاشهاد او ابوي گواهان
هؤلاء الذين دا هغه کسان دي كذبوا على ربهم چې دوی دروغ ویلو په خپل رب باندې الا خبردار لعنت الله على الظالمين لعنت الله تبارک وتعالى دی په ظالمانو باندې الذين هغه کسان يصدون چې من کوي خلق عن سبيل الله د لارې د الله تبارک وتعالى نه ويبغونها او لټوي د هغې دپاره عوجا کوږوالی عیب وهم بالآخرة او دوی په آخرت باندې هم کافرون هم منکر دي اولئک دغه خلق لم يكونوا ندی دوی معجزین عاجز کون کی الله لرا فی الارض پزمکه کې وما كان لهم او نو د دوی د پاره من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى نا من اولیاء سوک مددگار یضاعفو دوچن بکلیشی یضاعفو دوچن بکلیشی لهم د دوی د پاره العذاب عذاب ما كانوا نو دوی یستطيعون السمع چې دوی طاقت لرلې د اوریدو وما كانوا يبصرون او نو دوی چې دوی لیدل کړي وي وما كانوا او نو دوی يبصرون چې قتل یکولی شو اولئک الذين دغ خلق هغه کسان دي خسروا انفسهم چې دی په تاوان کې اچولې دي ځانونه خپل وضل عنهم او رکشل د دوینا ما هغه سو کانو یفترون چې دوی با د ځانه جوړول لا جرما هیڅ شک نشته دی یا لا جرما لازمی خبره ده انهم فی الاخرته چې بشک هم دوی په اخرت کې هم الخاسرون هم دوی با هم الاخسرون هم دوی با زیات تاوان مندون کی وی ان الذين امنوا بشک هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک واخبتوا او دوی عاجزي وکړه الى ربهم د خپل رب د وړاندې اولئک دغه خلق اصحاب الجنه خاوندان د جنت هم فيها خالدون ویبا پدې کې همیشه مثل الفريقين مثال د دواړو ډلو کل اعمى والاصم پشان د رندو او د کڼو دي پشان د لوند او د کونو دي والبصير والسميع او پشان د لیدونکي او د اوریدونکي هل يستويان مثلا آیا دا دواړه برابر دي په مثال کې افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوي